بسم الله الرحمن الرحیم. دا د صرفو لومړی درس دی. دغه یوه صفحه ده، خو چې په هغه ور یې زده کړئ انشاءالله په ډېرو ځایونو کې دا تاسو ته په درد وښیي. دا عنوان خو دی چې فاعلي ضمیرونه له ماضي او مضارع فعلونو سره. دغه د فعل او ړون یا ګردان دلته ذکر دی. په دې اوله کرښه کې خو ضمیر ذکر دی، انا، نحنو، انت، انتما، انتم، انتې، انتما، انتن تر اخره. او دویمه کرښه کې بیا ماضي فعل، نو تر لاندې دا ورته لیکلي دي. او درېیمه کرښه کې دلته ژباړه یا ترجمه ورته لیکلې ده. تر دې ځایه پورې دا د ماضي اړوند چې کوم شیان دي دا خلاص شو. او دا بله کرښه بیا مضارع فعل، یعنې د راتلونکي زمانې د حال یا راتلونکي زمانې فعل چې دی هغه بیا د دې ځای شروع کېږي. بیا په دې بله کرښه کې دلته ژباړه ده. خو دغه اوله کرښه دا لکه انا، نحنو، دا او دا اخره کرښه چې د کارولو مورد یا صیغه، دا د ماضي سره هم دغه یو حکم لري، د مضارع سره هم دا یو حکم لري. یعنې دا انا ضمیر د ماضي سره هم تکارولی شي او ماضي بېله دغه انا هم کارولی شي. مثلا انا خرجت هم ویلی شي او خرجت هم ویلی شي. ترجمه خو بیا هلته ورته لیکلي دي چې ووتلم. او دغه لین چې دا خرجتو دی که اخرجو دی، دا دواړه یعنې د صیغه یا د کارولو مورد څه دی؟ واحد متکلم، یعنې مفرد متکلم، که مذکر وي که مؤنث وي دغه صیغه ځان ته کاروي. نو دا دوه شیان تاسو په نظر کې نیسئ چې دغه اوله کرښه او اخره کرښه د ماضي او مضارع دواړو سره کارېدلی شي. اخري خو ضروري ده د ماضي ترجمه هم کوي چې دا د کم یوه دپاره کارېږي، د یوه نفر دپاره کارېږي که د ډېرو لپاره کارېږي. او دا هم ښیي چې متکلم یا اول شخص لپاره کارېږي که د مخاطب یا دویم شخص لپاره کارېږي. دغه اخري کرښه خو د هرې صیغې سره تاسو باید دا جدول یې په نظر کې نیسئ. اوس راځو په د اول برخه پیل کوو. دلته خو لیکلی دی ضمیر، یعنې تر پایه پورې دلته ضمیرونه لیکلي دي او دلته ماضي فعل لیکلی دی. دا یو شی یاد لرئ چې دغه ضمیرونه ورسره ذکر کول دا په شنه رنګ چې لیکلي دا ضروري نه وي همیشه، خو د دې لپاره چې زموږ ستاسو یو سر ورسره خلاص وي نو دا ما ورته راوړي دي، یعنې راوړلې بې ځایه هم نه دي خو شرط هم نه دي. نو دا انا یو قسم ضمیر دی، دې ته ضمیر منفصل وایي، یعنې بېل چې کارېږي. ګوره د چا سره مښتی نه دی. او د دا فعل سره چې خرجتو معنا ووتلم، د دې سره هم دغه په سره رنګ چې لیکلی دا هم ضمیر دی. دا خرج تر جیم پورې فعل دی، دا په سره رنګ چې لیکلی دی دا ضمیر دی. نو په ترجمه کې هم دغسې ورسره لیکلي، هغه د شنه رنګ والا ضمیر ترجمه هم ورسره لیکلی دی چې زه، او بیا وروسته فعل دی ووتلم. د دغه سور رنګ والا ضمیر ترجمه هم هلته په سره رنګ لیکلی چې ووتلم یعنې زه. دغه میم په پښتو کې دلالت پر دې کوي چې دا کار چا وکړ؟ ما وکړ، ووتلم، کښېنستلم. او که د بل چا په اړه ووایي کښېنستی، ووتی. نو دا د چا دپاره کارېدی شي؟ زه یو نارینه یا یوه ښځینه ووتلم. یعنې دغه انا خرجتو یو نارینه هم د ځان دپاره کارولی شي او یو ښځه هم د ځان دپاره کارولی شي. نو مضارع خو بیا وروسته وایو. اوس دا د چا دپاره کارېږي؟ د کارولو مورد یا صیغه یې وایي واحد متکلم، یو متکلم چې د ځان په اړه څوک غږېږي هغه ته متکلم وایي. مذکر یا مؤنث، یعنې که هغه مذکر نارینه وي او که مؤنث ښځینه وي. دویمې نحنو خرجنا، موږ ووتلو. نو د نحنو ترجمه خو دا موږ په شین رنګ لیکلی دی. نو دا د چا دپاره دی؟ دوه یا جمع نارینه یا ښځینه. که دوه وي که تر دوو ډېر وي، که نر وي که ښځې وي، د هغو دپاره دغسې الفاظ کارېږي. وایي موږ ووتلو. دا واو بیا د دغه نه ترجمه ده، موږ ووتلو. نو دا بیا وایي مورد د استعمال یې څه دی؟ تثنیه یا جمع. تثنیه یعنې دوه نفره یا ډېر. متکلم
ان د متکلم دوه نفره یې که ډېر وي او مذکر و مؤنث په متکلم کې همیشه مشترک دي، فرق نه کوي. اوس د مذکر دا دوې صیغې خلاصې شوې. اوس نو راځو مخاطب ته. مخاطب اول درې مذکر دي، مفرد، تثنیه، جمع. اول وایي انت خرجت، ته یو نارینه ووتلی. نو دا انت منفصل ضمیر شو، دا خرج فعل شو، دا ته بیا متصل ضمیر شو. یعنې دا دوه ضمیرونه تاسو ورسره زده کولی شئ. دا د چا لپاره کارېږي؟ دا واحد مذکر مخاطب لپاره کارېږي. انتما خرجتما، تاسو دوه نارینه ووتلاست. دا د چا لپاره کارېږي؟ تثنیه مذکر مخاطب، یعنې دوه مذکر مخاطبین. او دا یاد لرئ وروسته بیا په دا د مؤنث په لین کې هم عین دغه الفاظ کارېږي، یعنې دا مشترک دي. دوو مذکرو مخاطبو ته هم دغه کارېږي او دوو مؤنثو مخاطبو ته هم دغه کارېږي. انتم خرجتم، تاسو جمع نارینه ووتلاست. دا د چا لپاره کارېږي؟ جمع مذکر مخاطب. اوس دا د مذکر مخاطب درې صیغې خلاص وي، یعنې یو نفر یا دوه نفره یا ډېر، هغو ته دغه رقم الفاظ کارېږي. نو دا چې تاسو زده کړئ، مثلا د خرج ته پرته خرج ته خو معنا ووتلې، ته غواړې تعبیر وکړې چې کتبت، تا لیکل وکړه، نو هغه هم په دغه ترتیب لیکل کېږي. انت کتبت، انتما کتبتما، انتم کتبتم. اوس د مؤنث څخه شروع کړئ دې ځای. انت خرجت، ته یوه ښځینه ووتلې. نو دا د چا دپاره کارېږي؟ واحد مؤنث مخاطب، یعنې مفرد ښځینه مخاطب. انتما خرجتما، تاسو دوې ښځې ووتلست. لکه هلته دوو نورو ته هم انتما خرجتما او دلته او دوو ښځو ته هم عین هغه الفاظ کارېږي. دا تثنیه یعنې مشترکې دي. دا تثنیه مؤنث مخاطب د دې دپاره کارېږي. انتن خرجتن، تاسو جمع ښځینه ووتلاست. دا د جمع مؤنث مخاطب لپاره کارېږي. هو خرج، د یو نارینه ووت. د هو بیل ضمیر خو دغسې کارېږي. د خرجه د فعل سره بیا یعنې فعل چې تنها کاره ضمیر داسې خاص ښکاره نه وي ورسره، خو په نیت کې ورسره وي. زموږ استازو په پښتو کې هم کله کله وایي چې مثلا استاد چیرې دی یا فلانی چیرې دی، وایي ووتی. دا ووتی چې وایي معنا دی. دا د دی لفظ نو په نیت کې وي خو په الفاظو کې نه وي. دغه لفظ چې په پښتو کې دی ورته وایي او په عربي کې هو ورته وایي، دا چې په د نیت د متکلم کې وي او په الفاظو کې نه راوړي، دې ته مستتر ضمیر وایي، یعنې پټ. پټ دا معنی چې د په نیت کې دی، تر الفاظو لاندې نه دی، د په نیت کې ورسره شته. نو وایي دی یو نارینه ووت. دا په ژړ رنګ چې لیکلي، یعنې دا معنا دا د کم لفظي شي ترجمه نه ده، په نیت کې دغسې ورسره شته. نو دا د چا دپاره کارېږي؟ واحد مذکر غایب، یو نارینه غایب، یعنې دریم شخص. هما خرجه، هما دوی دواړه، خرجه ووتل. نو دغه د هما ترجمه خو دا په شنه رنګ شوې ده، دوی دوه نارینه ووتل. دا د چا دپاره کارېږي؟ تثنیه مذکر غایب. هم خرجو، دوی ووتل. دوی یعنې جمع نارینه ووتل. په دې کې د خرجو کې هم پر جیم خو فعل ختمیږي، دا واو هم متصل ضمیر دی، په سره رنګ چې لیکلی دی. او دا الف دغسې د رسم لپاره دلته لیکل کېږي. دغه په تور رنګ چې د الف لیکل شوی دی، دا یعنې دلته ضمیر نه دی، واو فقط ضمیر دی. ښه، دوی جمع نارینه ووتل. دا د چا لپاره کارېږي؟ جمع مذکر غایب. د غایب هم دا درې صیغې خلاصې شوې. اوس غایب مؤنث ته راځو. هي خرجت، دا ووتله، یعنې دا یوه ښځینه ووتله. دا د واحد مؤنث غایب لپاره کارېږي، یعنې مفرد ښځینه غایب.
هما خرجتا دوی دوې ښځې ووتلې. دلته دا خرج پر جیم خو فعل ختم شو خرجه، تا هم هغه د تانیث تا ده چې دلته په خرجت کې وه، خو وروسته الف هم ساکن پسې راغلی، نو دوه ساکنه په عربي کې یو ځای نشي تلفظ کېدی، نو دا تا خپله د ضرورت په خاطر فتحه قبله کړې ده. دا الف چې د په سره رنګ لیکلی دا یعنې هغه د تثنیې متصل ضمیر دی چې د دوو نفرو معنا ورکوي، یعنې دوی دوې ښځې نه ووتلې. دا هم د تثنیه مؤنث غایب لپاره کاریږي، او هن خرجنه دوی جمع ښځې ووتلې، دا د جمع مؤنث غایب لپاره کاریږي. دا خو مو انشاءالله زده کړ، ماضي خو مو زده کړه، نو وګورو چې وخت راسره شته انشاءالله مضارع هم ورسره زده کولی شو. اوس په همدې ترتیب دغه لین ته راځو. دغه انا چې په اوله کرښه کې دا د اخرجو سره یو ځای کولی هم شي، لکه د خرجتو سره چې یو ځای کولی شي، او دا فعلونه بې له دې شنه رنګ والا ضمیرونه هم تاسو کارولی شي. دا زموږ په پښتو کې یا نورو ژبو کې هم داسې ګوره، کله وایي چې ولاړم، کله وایي زه ولاړم. دا زه و موږ و ته دا هغه وخت ذکر کوو چې غواړو دا فعل په ده پسې خاص یعنې بل څوک نه دی، که زه ولاړم ما دا کار وکړ، او کله دغسې وایي چې ولاړم لیکل مې وکړه خبره مې حل کړه. په عربي کې عین شی دی، کله دا انا و نحنو ورسره ویل کېږي، کله نه ورسره ویل کېږي. اوس یې موږ د دې لپاره چې سر مو ښه ورسره خلاص شي موږ یې ورسره تکراروو. انا دغه انا لکه د خرجتو سره چې مو ځای کولی شو، دغه انا د اخرجو سره یو ځای کولی شي. انا اخرج زه وزم، زه یو نارینه یو ښځینه وزم، هغه واحد متکلم دپاره دا هم کارېږي، زه وزم. دلته د اخرجو وروسته په ژړ رنګ انا د لیندیو ترمنځ لیکلی دی، یعنې دا مطلب چې دلته د انا ضمیر ورسره مستتر بیا کارېږي. لکه اوس ګوره پښتو کې زه وزم، زه ځم، دا زه په نیت کې ورسره وي. البته موږ په پښتو کې د مضارع سره دا میم کاروو، هغه تقریبا د پښتو هغه متصل ضمیر دی، خو په عربي کې د مضارع متکلم سره یعنې د ضمایرو الفاظ نه وي، په نیت کې ورسره وي. اخرج یعنې انا، وزم یعنې زه وزم، نخرجو دا دویم یعنې نحنو نخرجو، وزو موږ. دلته خو موږ نحنو اول وار صراحتا ذکر کړی دی، خو د نخرجو سره بیا هم په اراده د متکلم کې دا نحنو وي، تلفظ یې عام وختونو باندې نه کوي. نو دا د تثنیې یا جمع واحد د تثنیې یا جمع متکلم دپاره کارېږي، که مذکر یې که مؤنث. ښه، اوس راځو مخاطب ته. انت تخرجو، ته وځې، هغه واحد متکلم دپاره کارېږي، ته یو نارینه وځې. دغه انتما بیا رااخو د دغه تخرجانې سره لګوو. انتما تخرجانې، تاسو دوه نارینه وځئ، دا د دوو مذکرو مخاطبو دپاره هم کارېږي، بیا وروسته به راسي د دوو مؤنثو مخاطبو دپاره هم کارېږي. انتم، دا انتم چې لکه دلته د خرجتم سره چې کارېده، اوس مې دلته د تخرجون سره کاروو. انتم تخرجون، تاسو جمع نارینه وځئ، دا د جمع مذکر مخاطب لپاره کارېږي. اوس مذکر خلاص، اوس مؤنث ته راځو. انتی تخرجین، ته یوه ښځینه وځې، ته یوه ښځه وځې، دا د واحد مؤنث مخاطب دپاره کارېږي. دا منفصل ضمیر خو انتی دی، او د فعل سره متصل ضمیر بیا دغه یا ده په سره رنګ چې لیکلی دی. انتما تخرجانې، دغه انتما لکه څنګه چې د خرجتما سره ویل کېدی شي، د تخرجانې سره ویل کېږي. انتما تخرجانې، تاسو دوې ښځینه وځئ، دا د تثنیې مؤنث مخاطب لپاره کارېږي، لکه هلته انتما تخرجانې چې دلته د مذکر لپاره هم کارېدله. دا تثنیې یعنې په ماضي او مضارع دواړو کې مشترکې ده. انتن تخرجن، تاسو جمع ښځې وځئ، دا جمع مؤنث مخاطب لپاره کارېږي. دا مخاطب خلاص اوس غایب ته راځي.
هو یخرج. هو د خرج سره هم کار دی، یخرجو سره هم کار دی. خرج سره هم یعنی مشته ضمیر کوم لفظ نه و، د یخرجو سره هم د ضمیر مشته کوم لفظ نشته، خو په نیت کې ورسره یې نو هلته د لیندیو ترمنځ په ژړ رنګ موږ ورسره لیکلي دي، یعنې دا په نیت کې دلته پټ ورسره ولاړ دي. دی یو نارینه وزي، نو هغه دی دلته دوهم ځل بیا ورسره په نیت کې وي، خو په الفاظو کې نه وي، واحد مذکر غایب دپاره کوي. هما دا هغه منفصل دی، هما یخرجان، دوی دواړه وزي، دوی دوه نارینه وزي. دا د سره رنګ د دې الف ترجمه ده. ښه، دا تسنیه مذکر غایب دپاره کوي. دلته خو چې په اول کې د هما لفظ ذکر نو دوهم ځل موږ په پښتو کې یعنې ضرورت نه لري چې بیا د دوی لفظ ووایو، خو که دا جمله دغسې هما یخرجان نو دا دواړه ځایه دوه واره ضمیر تکرار شوی دی. هم خرجو، دوی جمع مذکر وبخښئ، هم یخرجون، دوی جمع مذکر جمع نارینه وزي. دلته دا واو هم بیا ضمیر دی، وایي دوی جمع نارینه وزي. دا د چا دپاره کارېږي؟ جمع مذکر دپاره کارېږي. مذکر خلاص. اوس هغه درې د مؤنث غایب صیغې دي. هي دلته مو د خرجات اوس هي تخرج، دا وزي، دا یوه ښځینه وزي. نو دا د فعل سره دوهم ځل بیا ضمیر په لفظ کې نشته، خو په نیت کې ورسره وي. دا واحد مؤنث غایب، واحد مؤنث غایب دپاره کارېږي. هما تخرجان، دوی دواړې وزي، دوی دوه ښځینه وزي. دا د تسنیه مؤنث غایب دپاره کارېږي. هن، دوی جمع یخرجن وزي، دوی جمع ښځینه وزي. دا د جمع مؤنث غایب دپاره کارېږي. دا خو خلاصو. اوس دغسې د امر لپاره هم شپږ صیغې لري، هغه یوازې د مخاطب لپاره کارېږي. د امر فعل شپږ صیغې لري، یوازې د مخاطب لپاره کارېږي. درې یې د مذکر مفرد تسنیې جمع لپاره وي، لکه اخرج، انته ورسره مراد وي، ووځه، موږ وایو ووځه یعنې ته. اخرجا، تاسو دوه نفره وځئ. دلته خو هغه په سره رنګ د تسنیې الف ورسره لیکلی. اخرجو، تاسې جمع کسان وځئ. نو اخرج، اخرجا، اخرجو، دا درې صیغې د مذکر مخاطب دپاره کارېږي، او درې د مؤنث مفرد تسنیې او جمع لپاره کارېږي، لکه اخرجي، ته یوه ښځینه ووځئ. اخرجا، تاسې دوې ښځینه وځئ. اخرجنه، تاسې جمع ښځینه وځئ. نو دا په سره رنګ چې لیکلي دا هغه ضمیرونه دي او پر جیم باندې فعل ختمیږي. د امر په صیغو کې ټول ځایونو کې ضمیر ښکاره الفاظ لري، صرف دغه د اخرج سره ښکاره لفظ نه لري. او دلته هم کله کله داسې ضرورت پیدا کېږي، انته ورسره انت اخرج، انتما اخرجا، انتم اخرجو، دلته هم داسې کله ورسره ویل شي. انتی اخرجي، انتما اخرجا، انتن اخرجنا. که کله داسې تاکید غواړي دا هم ورسره اضافه کولی شي. خو اوس تاسو فقط دغه الفاظ اول یې د ماضي سره زده کړئ، که انا و نحنو ورسره نو ډېر ښه دی، که نه یوازې دغه دویم لاین هم چې زده کړئ چې مثلا خرجتو، خرجنا، خرجته، خرجتما. خو ښه خبره دا ده چې دا ضمیرونه هم ورسره زده. انا خرجتو، نحن خرجنا، انت خرجت، انتما خرجتما، انتم خرجتم، انت خرجت، انتما خرجتما، انتن خرجتن. هو خرج، هما خرجا، هم خرجوا، هي خرجت، هما خرجتا، هن خرجنا. داسې په دې ترتیب یې ور زده کړئ. دوهمه بیا د مضارع سره هم زده کولی شئ. انا اخرج، نحن نخرج، انت تخرج، انتما تخرجان، انتم تخرجون، انت تخرجين، انتما تخرجان، انتن تخرجن. هو يخرج، هما يخرجان، هم يخرجون، هي تخرج، هما تخرجان، هن يخرجن. او د امر صيغه هم داسې اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجي، اخرجا، اخرجن. داسې د دې په ترتیب لوست که نورې کلمات درته راسي، تاسو باید پر دې وتوانېږئ چې د دغه
الفاظو په ترتیب تاسو نور الفاظ وکارولی شئ. مثلا د خرجتو پر ځای نصرتو، رکعتو دا ویلی شئ. مثلا کتبتو، انا كتبت، نحن كتبنا، انت كتبت، داسې تر پایه پورې یو دوه درې فعلونه تاسو بیا دغسې خپله په دغه ترتیب ورسره واړوئ. دې ته په فارسي کې ګردان وایي، په پښتو کې اوړون ورته وایي چې داسې د الفاظ ورسره واړوئ.